ګلبدین د تېرې سترې سیالۍ ډېره زیاته مبارکي درته وایو او د هغې په اړه خپل احساسات راسره شریک کړي او دې ترڅنګ سبا یوه بله ډېره مهمه لوبه ترسره کېږي د استرالیا پر وړاندې په هماغه لوبغالي کې د استرالیا سره مخامخ استئ د هغې سیالۍ لپاره ستاسو تیاری په کومه کچه باندې دی؟ او تېره سیالۍ کې موږ انګلستان ته ماتې ورکړه، دا څه وړه خبر نه ده. نو دا یو ډېر غټ تاریخ جوړ شو او ځکه احساسات هم ډېر زیات وو. نو ځکه هماغه پرون لوبه ختمه شوه، ځکه یو هیسټري شوه. نو انشاءالله اوس مخکې چې کومې لوبې را روانې دي یا کوم مهمه لوبه را روانه ده استرالیا سره، نو زه اوس ګورم خپل ټیم ته چې موږ کوم هغه 2 کاله یو کال نه چې په کوم شي باندې موږ ټیم کار کړی ده یا کوم شی چې موږ غوښته، اوس الحمدلله په هغه په ټولو برخو کې افغانستان ټیم پوره ورته ویلی شي. نو خپل کوشش به کوو ځکه استرالیا هم وړاکی ټیم نه ده، غټ ټیم ده. نو تېر کال په نړیوال جام کې 2023 کې دوی موږ نه داسې یوه لوبه وګټله چې هغه ډېره ناممکنه لوبه وه. هغوی ګټل او موږ بایله هغه لوبه یعنی موږ په هغه لوبه کې 9 فیصده وو. ځکه کرکټ داسې لوبه ده چې آخري باله پورې باید ته فایټ وکړې، آخري باله پرته ځکه تا ته هغه لوبې موږ ته ډېر څه راوښودل. نو هغه لوبې او دغه لوبې نو زه چې ورته ګورم سبا چې کومه لوبه ده، نو انشاءالله امید ډېر ده هلکان پوره آماده دي ورته. نو همیشه زه یو خبر کوم چې څوک ښه لوبه کوي هغه به لوبه کوي. ډېره مننه.